علیکم دوستانو، زه شاهد الله یم او په دې ویډیو کې به زه تاسو درښیم چې څنګه کولی شو د وینډوز 8 7 10 ویسټا وینډوز ار یا وینډوز سپیډ زیات کړو. نو دوستانو که زموږ چینل ته تاسو نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ. دوستانو زموږ چینل شیر لایک هم کوئ او که کومه ستونزه تاسو په خپل کمپیوټر کې لرئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ چې ما کمپیوټر دا ستونزه لري، زه به تاسو ته د حل لاره یا تاسو ته به ویډیو جوړه کړم. صحیح ده دوستانو راځو وخت نه ضایع کوو، ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تاسو راشئ، اول به رن کې ولیکئ رجیټ REGEDIT به ولیکئ. صحیح دا به اوکې کړئ. دا مو ولیکل تاسو ته به داسې دغه خلاص شي. یا اول لیکل هي کلاسز روډ دی، دویم لیکل هي کرنټ یوزر دی. دویم باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته به تاسو ډېر اپشن راشي. کنټرول پینل باندې به تاسو کلیک کړئ، بیا به راشي دلته ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ ته چې راغلي دلته به راشي تاسو مینیو شو ډیلی به پیدا کړئ. دا دی مینیو شو ډیلی، په دې به کلیک کړئ. دلته څه لیکلي دلته به تاسو ورته یو ولیکئ. صحیح ده اوکې به کړئ. بیا به رایټ کلیک کړئ، نیو ته به راشي، سټریلینګ ویلیو ته به راشي. صحیح شو. دلته چې راځي دلته به ورکړئ او به غټ ولیکئ PEN. صحیح سپیس باندې ورکړئ. بیا به اس ولیکئ، غټ به اس ولیکئ. بیا به HOW بیا سپیس باندې وهئ. بیا به ډي غټ ولیکئ EALY یعنی اوپن شو ډیلی، یعنی یو اولنی سولی او کې به اوپن کې به او، شو کې به اس او ډیلی کې به ډي. صحیح دلته به یو ورکړئ، بیا به اوکې کړئ. بیا یو نیو ته راشي، رایټ کلیک به وکړئ، نیو ته به راشي، سټریلینګ ویلیو ته به راشي. دلته به آی غټ ولیکئ ICON سپیس باندې ورکړئ SHOW. بیا به سپیس نه ورکړئ، سپیس به بیخي نه ورکړئ DEALY. صحیح دا مې چور کړو، کلیک به پرې وکړئ، دا به ون به ورکړئ. بس بیا به دا اوکې کړئ. دنه چې راشي بس بیا تاسو وینډوز ار ولیکئ، GP اپډیټ به ولیکئ. دوستانو چې GP اپډیټ مو ولیکل دلته راځي اپډیټینګ پالیسي، دې ته به لږ انتظار بس کم وخت نیسي. دا کار نو چې وکړو GP اپډیټ به هم ختم شي. بیا به راشي خپل کمپیوټر سی ډرایو ته، رایټ کلیک به پرې وکړئ او دلته به تاسو راشي پراپرټیز ته. پراپرټیز ته چې راشي ډیسک کلین اپ ته به راشي، په دې به کلیک وکړئ. چې په دې مو کلیک وکړو دا به تاسو ته اوس لږ وخت ونیسي. دا ګوره کلین کلکولیټ چې دا ته اوپن شو، نو چې دا ته اوپن شول دا به ریسایکل بن سي، دا به اډ کړئ. صحیح ده دا مو چټ کړو. ریسایکل بن ته به راشي، هلته به راشي ویو فایل ته، نه مور دغه دلته به راشي کلین اپ ته به راشي. صحیح ده کلین اپ ته به دلته راشي، کلیک به پرې وکړئ. کلین اپ د لاندې کلین اپ باندې به کلیک وکړئ. Do you want to delete all but the most recent point of view? دا هم چې وهل دا ریسایکل بن ویو فایل او په ویو فایل کې تاسو مې څه نشته، دا به زه اوکې کړم، دا به ډیلیټ فایل کړم. صحیح شو ډیلیټ. دا ګور دا ماته کلینینګ شي، دا به کلینینګ کوئ، دا لږ وخت نیسي. صحیح دا کمپلیټ شو، دا به م اوکې کړئ. بیا به راشئ وینډوز ار یو دا کوډ به ووهئ. صحیح ده تاسو زه اوس ښیم، دا به ووهئ، دا زه وهم رن کې بس دا به راشي، دا ټول ډیلیټ کړئ. بیا به راشي، بیا به دا ولیکئ، داسې کوډ به ولیکئ. زه دا کاپي کوم او رن کې پیسټ کوم او انټر وهم. دا به م زه ډیلیټ کړم، سکیپ. صحیح شو. دا چې خلاص شو دې نه بعد به مونږ سره یو دغه یو سافټویر چې دغه کې ما سره شته، تاسو انسټال کړئ. د خیر ډېر ښه سافټویر دی، تاسو ته زه اوس وښیم. هغه به انسټال کړئ، د هغې په واسطه مو کمپیوټر سپیډ زیاتېږي. صحیح ده دا دی 7 نوم یې چې نوم یې چې 7 ریمیکس XP دغه دی، XP شارټ کټ دی. دا به زه انسټال کړم. دا موږ دلته به دغه ریسټارټ غواړو. ګوره پلیز ویلکم ټو 7 ریمیکس XP 1.0. دا به تاسو انسټال کړئ. دا مو کمپیوټر سپیډ کوي، زیاتوي. دا پریپرینګ انسټالیشن دې ته به لږ وخت نیسو، انتظار. صحیح ده دلته
نور وخت هم غواړي، نو لږ نور به مې انتظار شو. ډېر زر انسټالېږي، دا ډېر ښه سافټویر دی، کمپیوټر مو سپیډ زیاتوي. او بله خبره، که چیرې تاسو بیا وینډوز 7 وي، هغې کې به تاسو وینډوز کلاسز اخلي. پراپرټیز کې دلته یو لاندې عکس لیکلي، دلته لیکلي هاي ډبل چې لیکلي، هلته لیکلي وینډوز کلاسز، هغه به واخلئ. هغه به ستاسو کمپیوټر ډېر تیز دی. صحیح ده، دا ګوره دا موږ سره انسټال شو. نیکسټ ووهه، نیکسټ، او دلته آی وینټ ټو ریبوټ نو. دا ریبوټ نو چې کوې که نه، نو دا به ستاسو کمپیوټر ریسټارټ کوي. نو مننه، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.